بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بیا هم زه ذاکره بارکزی د لمړي ټولګي ریاضی مضمون سره د پرتله کولو او شمیرلو د زده کړې سره ستاسو په خدمت کې. ګرانو زده کوونکو انشاءالله چې تاسو د مخکینیو ویډیوګانو نه د مخکینیو زده کړو نه څه اخیستي. موږ په مخکینی زده کړو کې چې شی وکړل پوه شو چې څه کم ته کم وای کم ته زیات وای. پرتله کول څه معنا یعنی چې تاسو څنګه د ډیرو او د کمو توپیر کولی شئ. ګرانو زده کوونکو دلته موږ نن خپلې د دې زده کړې اخرنۍ برخې ته ځو چې د دې برخه کې تاسو ته لا زیات معلومات د ښه پوهېدلو دپاره درکو چې نور په څه شکلونو تاسو د کم زیات او د یو برابر توپیرونه وکړئ. څنګه چې موږ مخکې په لوبیاګانو باندې کار وکړ، په رنګو باندې، په ګوتو شمیر باندې، په مختلفو شیانو باندې، په مختلفو انځورونو باندې موږ څه وکړل؟ د کمو او زیاتو پیژندنه وکړه. نن بیا هم یو ځل تاسو ته د دې زده کړې یادونه کوو چې تاسو که په کور کې هم څه لرئ، هر څه چې که کالي، که کتابونه، که ګیلاسونه، که هر شی تاسو کم او زیات ماشاءالله پیژنئ. لکه که تاسو د سرخن په سر د اوبو جک راوړئ، اوبه راوړئ، ګیلاسونه ورسره څو دانې، هلته پوهیږئ چې جک یو دانه دی، ګیلاسونه ډیر دي که نه. که وشمیرئ که ونه شمیرئ تاسو په دې پوهیږئ چې یو دانه جک دی او نور ګیلاسونه ډیر دي. کم دی او کم زیات دی. داسې نه دی چې د هر یو ګیلاس لپاره تاسو یو جک اوبه راوړئ که نه. که 5 ګیلاسه راوړئ د اوبو لپاره 5 جک هم راوړئ، نه، یو جک راوړئ څو ګیلاسونه. یعنې هغې کې تاسو پوهیږئ چې کم څه ته وایي او زیات څه ته ویل کېږي. ښه ګرانو زده کوونکو دلته راځئ چې خپل زده کړه لږه نور هم مخته ویسو او پوه شو چې نور هم څه رقم موږ شمیر کولی شو. بیا هم دلته تاسو انځورونه څه کوئ؟ ګورئ. دلته تاسو څه تیارې کتلی شئ، دلته هم څه شنه بوټي دي، دلته مڼې، دلته چترۍ، دلته اناناس او دلته موټرونه. که موږ چیرته د دې په شمیر پوه شو چې څو دانې دا دي، څو دانې دا دي، مثلا څو دا دي، څو دا دي، دلته موږ څه کوو؟ که دې انځور ته وګورو بعضې وخت خپله پوهیږو چې کم ډیر او کم دي، خو که وی شمیرو کیدای شي چې دوی اکثرا شي یو برابر وي. لکه که تاسو تیارې وشمیرئ، 1 2 3 4 5. دلته شنه بوټي کې وشمیرئ 1 2 3 4 5. دا دواړه څه دي؟ یو برابر دي، نه کم دي او نه زیات، یعنی دواړه طرف ته یو برابر دي. که د وروستنی انځور وشمیرئ 1 چترۍ، 2 چترۍ، 3 چترۍ، 4 چترۍ، 5 چترۍ، که نه؟ چترۍګانې څو دانې دي؟ 5 دانې. دلته که مڼې وشمیرئ 1 مڼه، 2 مڼې، 3 مڼې، 4 مڼې، 5 مڼې. ښه، دلته 5 مڼې، 5 چترۍ، بیا هم یو برابر. ګرانو زده کوونکو تاسو په مخکینۍ زده کړه کې، په مخکینۍ ویډیو کې تاسو د کم او زیاتو یو طرف ته کم و یو طرف ته زیات چې تاسو د هغې توپیرونه کول. په دې ویډیو کې تاسو باید چې د یو برابر په توپیر هم پوه شئ چې مثلا که کم طرف ته ډیر، کم طرف ته کم، که کم نه وي که زیات نه وي چې شي هغې ته څه وایي؟ یو برابر. یعنې که 2 دې خواته لرو 2 دې خواته، هغې ته څه وایي؟ یو برابر. که یو قلم دلته لرم یو قلم دلته لرم، څه دي؟ دواړه طرفه یو برابر دي. ښه، دلته بیا هم موږ وکتل چې 5 مڼې دي، 5 چترۍګانې. بیا راځو موټرونو ته. دلته بیا شمیرو چې 1 2 3 4 5. دلته څه دي؟ 5 موټرونه.
دلته اناناس شمیرو 1 2 3 4 5 دلته چې دي 15 اناناس دي یعنی چې دې خوا او دې خوا ټول انځورونه یو برابر دي ټولو کې 15 دې خوا ته دي او 15 هم دې خوا ته چې دې کې تاسو څه زده کوئ یو برابر ښه دلته اوس موږ ګوتې شمیرو ښي لاس چپ لاس ښي لاس کې څو ګوتې دي 1 2 3 4 5 چپ کې څو ګوتې دي 1 2 3 4 5 کم دی او کم ډیر نه دی نه کم نه ډیر دې کې 15 او دې کې 15 که تاسو چې ته د خپلو ګوتو خطونه وګورئ دلته 1 2 3 1 2 3 دې ګوته کې 3 خانې دي دې ګوته کې 3 خانې دي یعنی دې ته څه وایي مساوي یا برابري وایي چې تاسو کولی شئ چې د دې په مفهوم هم ډېر ښه پوه شئ چې برابر څه ته وایي او کم او زیات څه ته وایي ښه ګرانو زده کوونکو اوس تاسو په یو برابر هم پوه شوئ راځئ چې دې کې موږ مختلفه چې لرو انځورونه مختلف شکلونه لرو په دې کې تاسو اوس دې کې ماته ووایئ چې کم ډیر دی کم راځئ چې دا وشمیرو 1 2 3 4 5 6 دلته لرو 1 2 3 دلته لرو 1 2 3 4 5 6 و دلته 6 دلته 3 دلته و کم ډیر دی و دانې ډیر دي که 6 دانې که 3 دانې کم یو آفرین دا ډیر دی ټولو کې کم یو کم دی دا ټولو کې کم دی دا ټولو کې ډیر دی ښه اوس که دا دوه خپلو منځونو کې وګورو چې صرف دا هیڅ ونه شمیرو اوس دا ډیر دی که دا تاسو که هم نه شمیرئ د شکل نه هم پوهیږئ چې دا ډیر دی ښه اوس راځو دویمې برخې ته دا شمیرو 1 2 3 4 5 دلته 1 2 3 4 5 ډیر دي که 4 زما دې لاس کې 5 ګوتې دي دلته ما 4 نیولي دا ډیر دي که دا 5 ډیر دي آفرین 5 ډیر دي دا کم ښه اوس که راځو دلته دا شمیرو چې دلته څو دانې شکلونه دي 1 2 3 دلته څو دي 1 2 3 4 کم ډیر دي 4 ډیر دي که نه 4 ډیر دي او 3 کم بیا هم راځو دلته دا شمیرو 1 2 3 4 5 5 دانې دلته خو دا که تاسو هم نه شمیرئ دلته ګورئ چې ډیر کم دي دلته نور ځای خالی دی او دلته ډک کم یو ډیر دی دا ډیر دی دا کم دی ښه اوس راځو د اخرني انځور ته دلته ګورئ 1 2 3 مثلث لرو دلته 1 2 3 ښه 3 دې خوا 3 اخوا څنګه چې مخکیني انځور کې ما تاسو ته وښودل دا څه دی برابر نه کم نه زیات 3 دې خوا 3 هاخوا 3 ښي طرف ته 3 هم چپ طرف ته آفرین ښه اوس راځو خپل دې انځور ته چې دلته که موږ وګورو چې کم ډیر او کم دي بیا هم تاسو په دې کې ښه کتلی شئ هیڅ ضرورت د څه نشته د حسابولو نشته دلته ګورئ چې د خانه ټوله ډکه ده او دلته کم یو دانه دلته ایښې ده دلته کم یو ډیر دی دا ډیر کم دی دا یو کم دی ښه دلته اوس ګورو چې مڼې دي دلته موږ آلو بالو لرو لکه 1 2 3 4 5 مڼې لرو څو آلو بالو لرو 1 2 3 4 5 دانې د آلو بالو چې دي هماغه خوشې چې چاریو کې 2 آلو بالو دي ښه یعنې 15 خوشې آلو بالو لرو او 15 دانې مڼې دواړه چې دي یو برابر لکه زموږ د لاس ګوتو غوندې 15 دې کې دلته هم 15 آلو بالو او 15 مڼې لرو ښه ګرانو زده کوونکو اوس
تاسو په دې ډېر ښه پوه شوئ چې 5 یا 6 یا 10 هر څومره چې یو خواته ولرئ که د هغې نه کم بل طرف ته ولرئ تاسو ښه د کم او زیاتو توپیر پکې کولی شئ چې وروسته به انشاءالله تاسو دا کم او زیات په کومو علامو کې وښیوئ څه رقم کم او زیات یعنی ساده اوس ما تاسو ته چې وکړل دلته مې یو علامه ویسته دلته مې بله خو نه د کم او زیاتو علامې دلته چې تاسو په دې انځور کې ګورئ د کم او زیاتو او یو برابر یا مساوي علامې دلته دي چې انشاءالله تاسو به په وروستیو کې زده کړئ او د کم او زیاتو توپیر به په ډېر ښه توګه پوه شئ. ګرانو زده کوونکو دلته چې څنګه په مخکینۍ زده کړه کې ما تاسو سره شریکه کړه چې تاسو کولی شئ چې کله بعضې انځورونه وباسئ کله بعضې نښې کیدئ کله بعضې ټکي کیدئ په هغې باندې هم تاسو کولی شئ چې د کمو او زیاتو څه وکئ توپیر وکئ لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم دا رنګې وښودې چې تاسو په دې کې غیر د دې نه چې حساب وکئ پوهیږئ چې دلته چې دي کم زیات که نه که اووم نه شمېرئ تاسو په دې باندې پوهیږئ که ډېر ساده طریقې باندې تاسو دلته بعضې ټکي کیدئ په دې شکل باندې کم زیات ډېر ښه پوهیږئ که دلته 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ښه که دلته کیدئ دا پوهیږئ چې دا څه دی یو برابر دی یا که دلته په دې رقم کیدئ او دلته څه دی دې طرف ته ډېر دې طرف ته کم که نور شیان هم تاسو نه لرئ دې سره ډېر په اسانه توګه تاسو کولی شئ چې د کم او زیاتو یو برابر توپیر وکړئ. ښه ګرانو زده کوونکو دا وه زموږ نننۍ زده کړه چې د پرتله کولو او د شمیرلو په هکله وه چې تاسو څه رقم کولی شئ وشمیرئ څه رقم کولی شئ د اعدادو توپیر وکړئ انشاءالله چې دا مو ډېر ښه زده کړي او ډېره اسانه زده کړه وه تر راتلونکي زده کړه پورې چې بیا زه ستاسو خدمت ته حاضرېږم تاسو په لوی الله سپارم انشاءالله چې خپلې زده کړې ترسره کړئ خوشحاله ورځ ولرئ.